احمد دی د خودمختار تنظیم برای خصوصي افراد صدر یم. نن په مردان کې د سپیشل پرسن دپاره یو سپورټ ګالا منعقد شوې ده چې په هغې کې 3 ګیمونه کېږي: ویلچیر کرکټ، ویلچیر بیډمنټن او ویلچیر ریس. په دې کې زه خپله ویلچیر بیډمنټن او ویلچیر کرکټ پلیر یم. د صوبایي ګورنمنټ نه زموږ دا مطالبه ده چې څنګه زموږ ته دې کال ته دا کم ګیم سپورټ ګالا جوړه کړې ده، راتلونکي کال د صوبایي سطح باندې مونږ یو مطالبه کوو چې مونږ ته داسې یو سپورټ ګالا منعقد کړي. اوس په دې کې تقریبا 75 کسانو حصه اخیستې ده. مونږ کوشش دا دی چې دا مونږ 300-400 ته ورسو، خو دا د صوبایي حکومت په تعاون سره به کېږي. دې کې 3 ګیمونه دي. اوس انشاءالله کوشش او مطالبات دا دي چې 6 ګیمونو پورې مونږ دا ورسو چې د مردان کوم سپیشل پرسن دی چې هغې ګیدرینګ وشي، هغې د خپلې ډسیبلټي احساس کمترۍ شکار نشي. معاشره خو مونږ ته اسم ډسیبل وایي، خو زه وایم چې وی آر ناٹ ډسیبل، وی آر ډفرنټلی ایبل. مونږ چې الحمدلله سکولی شو نو هغه د ستاینې وړ دی. زموږ سره په دې کې نیشنل اینډ انټرنیشنل پلیر هم موجود دي چې هغې د پاکستان ریپرزینټ کړی دی. په نیپال کې 2019 کې زما د کرکټ کوم ټیمو الحمدلله ایشیا چیمپئن ټرافي یې ګټلې ده. ته داسې موقع راکېږي زموږ چې کوم معذوران خویندې وروڼه دي هغې به د خپل معذورتیا هر صحیر کي، هغې به یو لایف د هغې ښکلې تیر شي چې د هغې کم مجبورۍ دي، کم مشکلات دي، هغې به دا ختم کړي او خپل نوي ژوند طرف ته منتقل شي.